کله چې موږ په اول ور باندې عمرې ته تلو تقریبا 4-5 ورځې ما ټلیفون بند کړی و دعاګانې یادوه څه کوه د عمرې مناسک خو ډېر لږ هم دي تاسو ته به اوس درته ووایم خو مسنونې دعاګانې یادوه مسایل ګوره او ډېر محبت و ډېر سخته مینه وه چې موږ د حرم شریف ته تلو خو چې کله هم د موږ اول سترګې په د کعبه شریفه باندې لګېدې حیران پاتې شو چې له کوم ځایه شروع خدای هغه دعا کومه دعا ووایو څه ووایو همداسې په پښتو کې هم داسې دعاګانې شروع کړه داسې یو هیبت را باندې خور شو چې دا یوه عمره مو وکړه ورو ورو بیا وروسته لږ ښه شو الله دې موږ او تاسو ته د دې ځای قدرداني را نصیب وګرځوي د دې ځای ډېر ادب پکار دی ښه یوازې به دا نه کوو چې والا حج ته ځو حج به موږ ادا کړو نه ادب دې ځای پاکوالی لاړې به درته رځو کې دا حرم شریف دی دغه ځای کې به له چا سره بد اخلاقي نه کوي دلته به ګناه عمل نه کوي دلته به دا کوشش دا وي چې ډېر په تواضع او خاکسارۍ باندې سر به دې ځوړند وي نیغ نیغ به نه ګورې د رشخند په توګه باندې به نه کوې دا خو د مشرکانو عادت و چې کله به دوی طواف کاوه قرآن کریم کې الله فرمایي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع د دوی دغه عبادت د دوی لمونځ د کعبې شریفې سره نه و مګر چکچکې والو او شپېلک والو قرآن کریم کې الله مونږ ته وایي دا خو د مشرکانو عادت و ته روان هم یې مجلسونه دې شروع کړي دي طواف کوې نو خیر که دیني خبره وکوي دا به دومره ممنوع نه وي خو همداسې دنیوي خبرې ټوکې چکالې دا مه کوه ډېر په تواضع ځمکې ته ګوره حتی کعبې شریفې ته به هم نه ګورې د طواف په وخت کې آداب دا دي ځمکه ګوره سر ځوړند وساته الله ته عاجزي کوه له سترګو دې اوښکې بیاوه ای الله ما ګوره ما ګناهګار ګوره او کعبې ته راتګ ګوره دغه توره کوټه دې را باندې ولیده موږ به لارې په زرګونو کیلومتره لرې وې مخ مې د کعبې شریفې په لوري کړی اوس یې په سترګو باندې وینم دلته لمونځ کوم له دې ځایه چې موږ په دې لمانځه کې مخ مې د کعبې شریفې دا کوم ځای یادوو هماغه کعبه شریفه یادوو که نه خو هلته چې کله ولاړ شو بیا په سترګو باندې وینو نږدې الله موږ ته را نصیب کړه دا خو د الله یو خاص فضل و کرم دی نو هلته به ډېر د ادب نه کار اخلی منډې به نه وهئ دا د حرم شریف آداب دي د حرم شریف یوازې مکه مکرمه نه ده مدینه منوره